زما عزتمندو نن درته یو ډیره بهترینه طاقتوره وظیفه بیانوم. دا صرف د 3 منټو وظیفه ده. د 3 منټو عمل دی. خو لیکن داسې طاقتور عمل دی چې د دې په برکت سره به د ستاسو ټول مسایل الله جل شانه ختم کړي. د ستاسو حاجتونه به الله جل شانه پوره کړي. او داسې مشکل دی چې هغه نه ختمیږي. نو د هغې دپاره تاسو دا وظیفه وکئ. الله جل شانه به د ستاسو دغه مشکل ختم کړي او د داسې ځای نه به د ستاسو حاجتونه پوره کړي چې د ستاسو په تصور کې او په وهم ګمان کې به هم نه راځي چې الله جل شانه زما د حاجتونه د کم طرف نه پوره کړل. نو زما عزتمندو مکمل توجه سره تاسو دا وظیفه د الله جل شانو په ذات باندې کامل یقین سره وکئ. انشاءالله تعالی ډیر خیر کثیر به تاسو ته ملو شي. زما عزتمندو زمونږه دا نننۍ وظیفه د هغه روغو دپاره ده او د هغه خویندو دپاره ده چې د هغوی یو حاجت دی، یو جایز کار دی، خو هغه د هغوی د وس نه بهر دی او دوی هغه پوره کول غواړي. حالانکه دوی ته د خپل حاجت او د خپل مقصد ناممکنه ښکاریږي. نو د دې دپاره دا وظیفه ډیر خاص ده، ډیر اثر کوونکې او ډیره مجربه وظیفه ده. د ستاسو یو مشکل وي، پریشانی وي، څه تکلیف کې او بیماری کې تاسو مبتلا یئ. او زما عزتمندو دا داسې حاجتونه دي، دا داسې مصایب دي چې دا د انسان د وس نه بهر دي، ځکه چې انسان ډیر زیات کمزوری دی. لہذا محترمو د هغه وروڼو دپاره او د هغه خویندو دپاره چې د هغوی په رشتو کې بندش وي، رکاوټ وي، نو د هغوی دپاره دا عظیم الشان عمل او وظیفه کافی ده. انشاءالله تعالی د دې اثر کوونکې وظیفې په برکت سره به د ستاسو دغه رشته زر تر زره وشي. او چې چرته هم تاسو غواړئ، کم بهتر ځای کې تاسو غواړئ، الله جل شانه به هم په دغه ځای کې تاسو ته رشته در نصیب کړي. او بهترین ځای به الله جل شانه تاسو ته درکړي، په شرط دی چې د دې شاته د ستاسو څه جایز مقاصد وي، د چا نقصان ورکولو اراده د ستاسو نه وي. نو زما عزتمندو دا وظیفه تاسو په هره ورځ باندې کولی شئ. خو لیکن که چېرې تاسو د جمعې مبارکې په ورځ باندې وکړه نو فایده به یې ډېره زیاته وي. او که چېرې تاسو جمعې مبارکې ورځې پورې نشئ رسېدلی نو چې په کومه ورځ هم تاسو کول غواړئ نو کولی شئ، ځکه دا مصایب، تکالیف او بیماری دا داسې دي چې دا هره ورځ راتلی شي او په هر ټایم کې راتلی شي. نو هم په دغه ټایم کې په هره ورځ کې تاسو د دې دپاره دا وظیفه او دا عمل کولی شئ. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والی نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ لیکئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کامنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کوئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو که چېرې تاسو ما سره رابطه کول غواړئ نو په سکرین باندې تاسو ته واتساپ نمبر ښکاریږي. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته، عمل طرف ته. د دې ترتیب او طریقه کار دا دی چې اول به تاسو صحیح طریقې سره اودس چردام وکئ. بیا به تاسو 2 رکعاته نفل وکئ، ښه په خشوع وضو سره، په عاجزۍ سره، د زړه په حاضرۍ سره. په دې طریقه باندې، په دې نیت او اراده باندې او په دې بروسه باندې، په دې یقین باندې چې زه د الله جل شانه په مخ کې ولاړ یم او الله جل شانه ما ته ګوري. انتهایی توجه سره او دیان سره به تاسو د رب کریم مخ کې
په خشوع زو سره په عاجزۍ سره 2 رکعاته نفل وکئ. کله چې تاسو 2 رکعاته نفل مکمل کو نو بیا به تاسو سلام وګرځوئ. د دې نه پس به یو داسې ځای کې تاسو کښېنئ چې هلته کې څوک وي نه. تاسو سره څوک خبرې نه کوي چې د ستاسو توجه او دیان وظیفې طرف ته برابر وي. نو زما عزتمندو په سورة یاسین کې یو آیات کریمه راځي سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. زما عزتمندو دا داسې آیات کریمه ده چې په دې کې د الله جل شانه له طرف نه په خپلو بندګانو باندې سلام را لېږلی شوی دی. زما عزتمندو دا داسې آیات کریمه ده چې دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. زما عزتمندو دا داسې آیات کریمه ده چې دا د سورة یاسین زړه دی. ټول سورة یاسین د قرآن پاک زړه دی او د سورة یاسین زړه سلام قولا من رب الرحیم. زما عزتمندو دا د ټول قرآن د پاره د زړه حیثیت لري. د سورة یاسین د پاره د خاص مرکز او د زړه حیثیت لري. نو زما عزتمندو څومره خوش قسمته دی هغه څوک چې په هغه باندې د الله جل شانه له طرف نه سلام راشي. نو بیا چې زما عزتمندو یو بني آدم د دې سلام قولا من رب الرحیم چې د ټول قرآن پاک زړه دی د دې ورد او وظیفه کوي چې د الله جل شانه د کلام حصه ده، د فرشتو قول دی، د فرشتو خبره ده، د فرشتو له طرف نه سلام دی چې په عباد الصالحین باندې او په جنت کې اچولی شي. نو کله چې تاسو 2 رکعاته نفل وکړو نو د ټولو نه پیله اول به تاسو 11 مرتبه 11 پیرې درود شریف ولولئ. کله چې مو درود شریف ولوستو نو بیا دا آیات مبارکه سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. انتهایی توجه سره عاجزۍ سره او صحیح حروف به تاسو ادا کوئ، ځان به ترې نه خلاصوئ نه. دا به تاسو 1000 پیرې ولولئ، یعنی 1700 مرتبه دا به تاسو ولولئ. کله چې مو دا مکمل کړه نو بیا به 11 پیرې تاسو درود شریف ولولئ. بیا به د الله جل شانه حمد و ثنا بیان کوي. که نوره حمد و ثنا تاسو ته نه درځي نو د مونځ والا حمد و ثنا تاسو ویلی شئ. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک دا تاسو ولولئ او بیا د دعا د پاره لاس پورته کوئ. د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ چې الله تعالی زما دا 2 رکعاته نفل، زما د عبادت، زما د ذکر اذکار، زما د حمد و ثنا، زما د درود شریف او دستا د قرآن پاک دا زړه چې سلام قولا من رب الرحیم د جنت خزانه ده. یا الله تعالی د دې ما ورد او وظیفه وکړه. یا الله تعالی ستا شان ډیر لوی دی، ستا شان ډیر غټ دی. یا الله تعالی زما حاجت ته، زما ورکوټ شان حاجت ته. یا الله تعالی زما د فلانی حاجت د خپل دربار عالیه نه قبول او منظور وګرځي. نو زما عزتمندو دې طریقې سره په عاجزۍ سره دعا وغواړئ. بیا تاسو ګوره چې الله جل شانه څنګه د ستاسو مدد کوي. لہذا زما عزتمندو په خپله هم د وظیفه د عمل وکئ. خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مالی اجازت راکئ. د لوی الله په امان.